زمونږ په دې ملک کې امن و امان نشته او غربت هم دی. امن و امان هم نشته او غربت هم دی. دا دوه غټې مسلې دي زمونږ د ملکونو، که هغه ته پاکستان وی که هغه افغانستان وی، خو هلته دا دوه مسلې ډېرې غټې مسلې دي. یو امن مسله د امن کمی دی او دویمه غربت ډېر دی. د هغې څه وجه ده؟ دا وجه ته زه بیان کوم. هغه وجه دا ده چې هلته د الله بندګي خالص نه کېږي. هلته د بابام برخه ده د الله سره، هلته د پیروم برخه ده، هلته د قبر والم برخه ده، هلته دربار هم دی، هلته درګاه هم ده، هلته تعویض هم دی، هلته کوډ هم دي، هلته منتر هم دي، هلته غلطې عقیدې دي. د سترګې رپېدو سره هم عقیده جوړه شوې ده. وایي چې ښه سترګې دې رپېږي نو څه ښه کار کېدو والا دی، چې بده ګسه سترګې دې رپېږي بد کار کېدو والا دی، او که سپي وغپل نو څه چل کېدو والا دی، که کارغه اواز واوري څه چل کېدو والا دی. داسې عقیدې دي. دا کومه عقیده ده چې تا تړلې ده د کارغه او د سپي سره؟ خپله عقیده ساتئ په الله باندې مضبوطه.